بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه باندې نن د فبروري شلمه نیټه د کال 2025 دی. کال بدل شوی دی. 2024 موږ ټول تاسو په خیر تیر کو. چا باندې به ښه تیر شوی کال، چا باندې بد تیر شوی دی. په هر صورت چې وو، د ټولو انسانانو د عمر نه یو کال کم شو. خو نوي کال ته زموږ سره ډېرې ښې ارزوګانې دي، هیلې را سره دي، او هیلهمن په دې یو چې د ځمکې پر مخ صلح وي، برقراري وي، آسودګي وي، انسانان یو د بل سره لکه ورونه محبت او مینه وکړي، د کرکې لمن ټوله شوي وي. دا زموږ د ټولو خواري ده، او خاصتا په افغانستان کې چې موږ ورته سخت ډېر ضرورت لرو. 40 کاله جګړې مو تېرې کړي دي، او د دې نه راوتل پکار دي. ساروان خبرونه یو څه موده وړاندې تقریبا د یو میاشت لپاره د بعضې تخنیکي مسایلو او د بعضې زوم مشکلاتو سره دا خبرونه وځنډېده یوه نیمه میاشت، خو بالاخره د دوستانو او د ملګرو د ټولو په همکاریو او د ټولو په دعاګانو سره زموږ دا مشکل خدای حل کړ. د دې مشکل د حل لپاره دا یوه لویه مرجع چې موږ سره همیش په دغه خپرونه کې کومکونه کړي دي، د دې خپرونې دغه مصارف یې په غاړه اخیستي دي. هغه د افغانستان ملي مترقي ګوند دی چې په کاناډا کې جوړ شوی و. په سراسر د افغانستان کې ډېر ښه فعال و. په یو وخت کې غړي درلودل، او اوس هم فعال دی، غړي لري. دا زموږ کلنۍ د زوم مصارف دوی ورکوي، او سږ کال بیا هم ورکړه، خو موږ لږ نور مشکلات لرو. زه ورنه ډېره مننه کوم د دغه ملي ګوند د مشرانو نه، د مرکزي حلقې د مشرانو نه، د کشرانو نه، د غړو نه، د کدا پیسې چې دي په دې ګوند کې د ګوند د غړو د حق الوزیتونو نه راټولې شوي دي، او دلته د ګوند په اکاونټ کې د ګوند د مالی امورو د مشر سره دي. او دغه پیسو نه دی وغوښته چې دا د ساروان خپرونه ونه درېږي او بیرته فعاله شي. دا په دنیا کې بیخي معمول دی، او په افغانستان کې هم معمول دی. ټولو ته معلومه ده چې ملي ګراهان د سیاسي ډلو په منځ کې هغه غریب ترین، ضعیف ترین او غیر منسجم ترینه ډله ده، مګر اکثریت دی، د ټولو نه ډېر دي. او زموږ ټوله هڅه په دې دومره عمر کې همدا وه چې موږ څنګه کولی شو چې یو څو تنه هغه خلک چې هغه ملي ګرا وي، د دې وطن ملي ارزښتونه، ملي تاریخ، په دې وطن کې وروري، په دې وطن کې ملي یووالی، په دې وطن ترقي، د دې وطن د خاورې تمامیت او استقلال ورته ګران وي، او په دغه عقیده باندې سخت عقیدهمند خلک وي، هغه د یو بل سره وتړي یا یو بل سره نږدې شي، وکولی شي چې د خپل وطن لپاره د د خدمتونو په لړۍ کې هر یو لکه څراغ وځلېږي، او د خدمت جوګه شي او نمونه شي نورو خلکو ته. دا یو څو خبرې وي چې زه خپلو محترمو لیدونکو ته کوم، چې هغه په دې خاطر چې دا یوه میاشت موږ په دې د دوستانو او د خپلو وطنوالو په خدمت کې موږ نه وو، او غیابت مو درلوده. دا زما عذر و، خدای دې وکړي چې ټول یې ومني. د خپرونې د سابقه سوژې په اساس باندې، لکه مخکې چې موږ دا خپرونه خپروله، په هره اونۍ کې موږ د تېرې اونۍ په هغه مهمو عمده خبرونو باندې تبصرې ډېرې پرې نشو کولی، ځکه زموږ د پروګرام وخت کم وي، مګر یو یادګیرنه یې کوو. په تېره اونۍ کې یوه ډېره مهمه واقعه چې پرون د چهارشنبې په ورځ وشوه په افغانستان کې، هغه د اسلامي امارات د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي استعفا وه. د ښاغلي شرعي په استعفا کې په خبرونو کې راغلي دي چې شرعي په دې خاطر استعفا وکړه چې ورځ په ورځ په افغانستان کې رشوت او چور او اختلاس زیاتېږي، او د ده زور نور نه رسېږي چې کنټرول یې کړي. په هغې لحاظ یې استعفا وکړه. په دې باندې که بیا دوستان څه تبصره لري او تبصره پرې وکړي، ډېره به ښه. او که نه، زه خو دومره وایم چې دا استعفا هم ښه کار و هم بد کار. ښه کار خو په دې و چې دا یو جرأت و چې یو چا وکړه، اما ښه په دې خاطر نه و چې دا شی نه مبارزه غواړي، او د مبارزې میدان خلکو ته خوشي کول زما په نظر باندې دا داسې صحیح خبره هم نه ده. په هر صورت هر هغه څوک چې د وطن د ښېګڼو لپاره، د وطن د خیر لپاره یو قدم پورته کوي، او د ده په نظر باندې هغه قدم مفید وي، موږ ټولو د احترام وړ خبره ده. بل بله خبره چې پېښه شوې وه په تېره اونۍ کې، دا
اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت جاپان ته تللی و چې په جاپان کې د جاپاني متخصصینو د جاپاني د حکومت سره د جاپان د نورو لوړپوړو خلق مشرانو سره کتلي دي او د هغوی سره د مرستو او د همکاریو غوښتنه کړې ده. خو جاپانیانو تاکید کړی دی چې اسلامي امارت باید په افغانستان کې د بشر حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او کوم مشکلات چې اوس خلق شوي دي او نړۍ ورته د مشکل په سترګه ګوري هغه رفع کړي. بله خبره چې پیښه شوه په دې تېره اونۍ کې دا ډېره ماته مسخره غوندې خبره وه، خو دا په ویانا کې د لنډغرو یوه جلسه جوړه شوې ده. په هغې هلته تقریبا 25 کسان راټول شوي دي او د افغانستان په حالاتو باندې خبرې کوي. ما دا خبر ولوستو، دا خبر مې تعقیب هم کړ. زه بالکل خپله حیران یم، لکه دا ټول ملت چې حیران دی ورته چې 20 کاله تاسو سره حکومت او تاسو څه توره وکړه چې اوس بیا ناست په ویانا کې هغه خلک هم په عذابوئ، ځان هم په عذابوئ، د دې خلکو بې ځایه مصارف هم په تاسو باندې کیږي او یو ذره په افغانستان کې تاسو نه تاثیر لرئ، نه مؤثر هستئ او نه مو افغانستان ته څه کړي دي. په یو 22 کاله 23 کاله دا مملکت ستاسو په لاس کې غیر د چور چپاول غلا رشوت د بدبینۍ د سپکو سپورو کنځاو نه چور چپاول نه دا بل څه خو چا دې ملت کې تاسو نه ونه لیدل. د ښار په منځ کې د ماشیندارو سره راوځي او خلکو ته خپل زور ښایي او ډز د ډوز او هوایي ډزې کوه او د اشرف غني عکس په مردکیو ولا د کرزي عکس راښکته کوه سیرې کوئ. تاسو ټول باغیان هستئ، تاسو ټول د دې ملت په نسبت باندې بالکل مجرمین هستئ، قاتلین هستئ او د حق په محکمه کې به ستاسو د ټولو محاکمه وشي. ستا خبره په افغانستان کې، ستا د جرګې خبره په افغانستان کې قطعا تاثیر نه لري. تاسو طرد شوي هستئ، مرتد هستئ. د افغانستان په سیاست کې تاسو ته نور ځای نشته، په افغانستان کې حتی تاسو ته ځای نشته. تاسف کوم د ویانا د حکومت په دغه بېعقلۍ باندې او د دې په دغه سیاست پوهۍ باندې چې دغسې خلکو ته چې په خپل وطن کې هېڅ نه دي کړي هغوی ته کار کوي او پیسې ورته مصرفوي او کانفرانسونه ورته جوړوي. دا شپږم کانفرانس دی، تا په دې 5 کانفرانسو کې څه وکړي چې په شپږم کې وکړي. په دې باب باندې ډېرې خبرې دي، ډېرو خلکو پرې شدید تعرضات وکړو په دغه مجلس باندې او زه د بعضې خبرونو په حواله دا ویلی شوم چې په همدې لنډو وختونو کې به په ویانا کې په اروپا کې د افغانانو ډېرې شدید مظاهرې د ویانا د حکومت په ضد راوځي چې ته زمونږ د افغانستان په داخلي امورو کې مداخله کوې. ته د بین الملل کوم غړی نه یې، ته کوم شی نه یې، ستا صلاحیت دومره نه دی چې ته په افغانستان کې ګوتې ووهې. هغه بشري کومکونو او همکاري دي چې کوله کې کولی شي ښه، که نه په خپل ځای دې کښېنه، ستا کار نشته چې افغانان په خپلو منځونو کې سره کښېني او جرګې کوي بیا یې وجنګوي. د هغې نه به تاسو خپل منفعتونه واخلئ او ستاسې انجوګانې به بېرته فعالې شي، لاړ شي افغانستان ته او په افغانستان کې د ملل متحد پیسې قند و قروت کوي، بېرته یې راوړئ ویانا ته، پکې ځان ته کورونه واخلئ او څه او څه او د افغانانو نوم پرې بدي چې موږ دومره کومک وکړو. دا خبرې اوس نن سبا پته د افغانستان د سیاست په صحنه کې او د جهان د سیاست په صحنه کې دا دغسې دي لکه ازهر من الشمس. ټول خلک یې ګوري، ټولو ته واضح معلومه ده، دا نور نه پټېږي او نه پټېدی شي. په هر صورت بله ډېره مهمه خبره چې وه هغه دا وه چې د همدغه تېرې اونۍ په نه پوهېږم چې په سې شنبه ځاځی صاحب خبرونه ډېر زیات تعقیبي، ډېرې مصاحبې لري، ممکن په دې بابه پوره معلومات ولري. په لکي مروت کې د پاکستان د نظامیانو په ضد باندې ټولو پښتنو په ګډه د جهاد اعلان وکړ. اول خو زه دې ټولو ته مبارکي وایم، خدای دې ټولو ته مبارک کړي دا جهاد. او بله خبره په دې خبر کې دا وه چې دا په دې خاطر چې د پاکستاني تیارو په جنوبي وزیرستان کې کلي بمبارد کړو، د خلکو کورونه وران کړل، ډېر خلک وژلي دي، سیاسر یې سپین ږیري ماشومان ټول بې کوره شوي دي، یو ظلم روان دی. د پاکستان د نظامیانو عمل بالکل لکه د هټلر د عمل غوندې دی چې د یهودو په مقابل کې کاوه. دا د پښتون جنوساید یوه لویه نقشه ده او د پښتنو په جنوساید باندې مصروف دي او داسې هلته کېږي چې په داخل د افغانستان کې کېږي، څه د دنیا په نورو برخو کې کېږي. دا د پښتنو په ضد باندې چې دا دومره ویډیوګانې خلک نشري، دا هم د پښتنو سیاسي جنوساید دی، زموږ سیاسي ترور دی، زموږ سیاسي شخصیتونه دوی په دې نامه باندې وژني. لیونیان احمق واړه واړه هلکان د خولې نه د شودو بوی راځي راوتي دي، تاریخي تو غلطه سو فلانه تو بستان دا او دا او دا او دا د یو لوی تاریخي قوم پسې
په دې ټیک ټاکونو کې سپک سپورې کوه او بیا د ټیک ټاک د مرجن $10 $15 د میاشتې ټولوه توف لعنت شه ستاسو په دغه تاریخ باندې ستاسو په دغه باندې څه ورته په پوهه او په دانش باندې زما خبره په دې کې و چې په لکي مروت کې چې دا کوم تصمیم نیول شوی دی او جهاد یې اعلان شوی دی د دې جهاد د تقویه کېدو لپاره د ټولې پښتونخوا د سراسر ارزي ده خلک د خپلو ټوپکونو سره څوک د دامپول ټوپک سره راغلي څوک د سرپوښ ټوپکونو شپږ ډزې اووه ډزې زمونږ په ننګرهار کې زخ ډېر دي د هر چا په حجره کې به څلور پنځه دانې ځوړند دي د دې ټوپکونو سره خلک راغلي دي د جهاد لپاره زه په خپله داسې فکر کوم چې پاکستان په خپل اخري شپو ورځو کې دی نن وی که سبا صاحب وزي دلته به هر څوک خپل حق ته ورسیږي د پښتنو ځمکه د بلوچ ځمکه د سندیانو ځمکه د سرایکیانو ځمکه دا ټول به مستقل هیوادونه شي وروسته د هغې نه به بیا خبرې کوي چې دغه مستقل هیوادونه په خپل منځ کې څه کولی شي دا شی را روان دی دا را روان دی نن وی که سبا خو د دې قیام آغاز پښتنو وکړه انجام به هم پښتانه کوي زما ټولو پښتنو باندې په سراسر د دنیا کې دا غږ دی چې دا د پښتنو جنوساید دی او د دې جنوساید په مقابل کې باید پښتانه د دنیا په هر کونج کې راپاسېږي خپل د پارلمان وکیل سره خبرې وکړه ټلیفون ورته وکړه مکتوب ورته ولیکه ملل متحد ته ولیکه کابینو ته د ممالکو ولیکه عکسونه ور ولېږئ د اعتراضات وکړئ اعتصابات وکړئ دا شی تاسو دا چې تاسو ته چې دا وکړئ موږ لګیا یو په همدې کارونو موږ دا شی نه کوو موږ لګیا یو نو تاسو ته هم ځکه وایو چې دغه لار ده په دې لاره ټول روان شئ او دا کار مخکې بوځئ چې دا جنوساید یا باید ودرېږي او یا باید پښتانه تر هغه پورې قرباني ورکړي چې مګر خپل ځان ته خپل ځای ولري او د خپل اصلي وطن او پلرني او تاریخي وطن سره بیرته یو ځای شي چې دغه مشکلاتو نه خلاص شي زما خبرې اوږدې نه شي موږ د دې اومې خپرونو ته عنوان ورکړی و چې په افغانستان او منطقه کې د زنګ خطرونه د خطر زنګونه په افغانستان او منطقه کې چې دي زخ ډېر چنګېږي دلته ډېرې خبرې دي په جهان کې په منطقه کې هلته په سوریه کې هلته په لبنان کې هلته د اسرائیلو او د غازې مسله هلته د یوکراین موضوع د روس د امریکې ملاقات په سعودي عربستان کې او زلنسکي هلته په پسخانه کې ناست چې کله د دغه راوغواړي څه ورته د سعودي عربستان پاچا یې راوغواړي نو بیا به تشناب مشناب کوي حمام به وکړي بیا به ځي هغه سره به کښېني خبرې به کوي د روسه او امریکا ترمنځ د یوکراین په جګړه باندې یو سلسله توافقات شوي دي او دا توافقات به عملي کیږي د یوکراین څلور که پنځه برخې یو لا اجازه راکړي الو وخت شروع شو په فیسبوک کې د ورو شو د خبرو کې بخښنه غواړم بخښنه غواړم دا دوستان دی خبرونه مونږ نشو لیدلی نو پبلک نه ده پبلک نه ده نه خو ملګرو بخښنه وکړئ ما د خندا په دې راغله چې مونږ دغه یو فیسبوک پبلک کولی نه شو خو خبرې مونږ لا چې ډېرې غټې دي دا مرامتي اخلم په ځان باندې ملګرو دغه خبرې ما چې وکړې که نه چې دا منطقه کې د خطر زنګونه ډېر په جګ اواز باندې لګیا دي یو د خطر زنګونه نه چې دی په داخل د افغانستان کې د افغانستان د ملت او د خلکو د امنیت مسله ده د امنیت مسله ده او د امنیت په مسله کې چې موږ ګورو امنیت مسله ده د امنیت مسله ده او د امنیت اجازه راکړئ چې دغه فیسبوک صحیح کومه نو په هر صورت باندې ما داسې دغه راغی پکې ده څه ورته وایي نابللې خبرې پکې راغلې دا زموږ خپرونه جریان یې لږه مختل کړه بخښنه غواړم د ټولو نه خبره هم دا کوله چې په افغانستان کې د امنیت مسله یو ځل بیا د سوالونو سره مخې ته ولیږي
او خلک ورباندې تشویش لري. موږ ګوره په دغه درې نیم کالو کې چې د طالبانو او د اسلامي امارت د عمر نه تېرېږي، موږ په هر خپرونه کې دغه یوه خبره کړې ده چې ملت یې په خوا کې نه وي او ملت در نه راضي نه وي، چې د جهان ټول اتوم در سره یې صفر وي، دومره نظامي قوت ولري او دومره لښکر ولري. 40 میلیونه نفر دي په دې مملکت کې، او د دې 40 میلیونو سره ستا مجادله هېڅ امکان نه لري. څومره به ووژنې، څومره به بندیان کړي، څومره به څه وکړي. او ډېر قوي خلک راغله ولاړو، خو خبره په دې نه حل کېږي چې یو څوک راشي یا څوک دې لاړ شي. په دې خو نه حل کېږي. خبره په دې حل کېږي چې د افغانستان د موضوعي او بنیادي ټکي حل شي. بله خبره چې زه کوم هغه دا ده چې په ټوله دنیا کې خلک یو د بل پورې ځانونه تړي، غونډې جوړېږي، ارګانونه جوړېږي، څه ورته وایي کانفرانسونه جوړېږي، خلک منډې رامنډې وهي. پخواني سیاستمداران هم ډېرې سختې منډې وهي. ما په خپل فیسبوک کې مې یو ځل لیکلي وو چې د خلکو څپلۍ او بوټان وشکېده په دې تګ او راتګ کې. موږ به راځئ نن په دې وغږېږو چې اسلامي امارت ته څه پکار دي چې د ملت غوښتنو ته معقول ځواب ورکړي. دغه زنګونه چې په افغانستان کې په ترنګار دي، دا زنګونه څنګه خاموش کړي، خپل ځان ته نه وساتي او دا ملت ته وساتي. د دې په باب باندې به راځئ بحث کوو. او زه به د بحث په لومړي سر کې دعوت ورکوم ځاځي صاحب ته. ځاځي صاحب ته ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ډېره موده وروسته زموږ خپرونه ده، تا ګورم خوشحاله یم چې شکر الحمدلله صحتمند دی. نو سوال دا دی چې اسلامي امارت له څه کول پکار دی چې دغه بد حالت نه چې دا په میډیا کې ورباندې تبصرې دي، رنګ د هغې خبرو ته نه ځم، ټول خلک پرې خبر دي، نو ضرورت نشته چې سړی پرې بحث وکړي. څنګه کېدای شي چې خپل ځان بیرته راټول کړي او دا ملت په خوا باندې ودروي؟ سلامونه، نیکې هیلې راته. ډېر قدرمن عزتمن خادم صاحب ته، ډېر عزتمن قدرمن ګردیوال صاحب ته، او ډېر عزتمن قدرمن کریمزي صاحب ته، او که بل څوک هم په خپرونه کې وي خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. اوس خو رښتیا ته هم چې یو ډېر بحراني حالت افغانستان کې رامنځته شوی ده. لومړی خو دا ده چې د یو سیاسي شنونکي په حیث باندې باید یو رنګ اوسو، نه لس رنګه. زه په دې فکر دا اندېښنه زما سره ده چې زموږ څه وخت به کله دا د غمیزو ټغر ټولېږي. مثلا دغو فکر کوم چې موږ دایمي غړي د دغو غمیزو یو. ما په هرې مرکې کې پر امارت اسلامي باندې غږ کړی ده چې اوس په افغانستان کې حاکمې او دا څه پیښې ناروا لوبې چې د نړیوالو لخوا نه پر افغانستان باندې ترسره کېږي، مسؤلیت ستا په غاړه ده. او دا وروستیو څو هفتو کې ډېر بد منفي تبلیغات د دوی په هکله په بهرني رسنیو کې تر نن ورځې پورې جریان لري. او دې ته باید دوی متوجه شي چې کله چې یو نظام په یو هیواد کې حاکم کېږي، د ولس د مشروعیت په اساس باندې حاکم کېږي. کله چې یو نظام په یو هیواد کې مشروعیت ونه لري، هغه ته ولس مشروعیت نه ورکوي. ولې بخښنه غواړم، داسې نظامونه په افغانستان کې حاکم شول، دوی ټوله د ټوپک په زور باندې په دې ولس باندې حاکم شوي دي. او دلته ولس دردېدلی ده او ځورېدلی ده. ولس کولی شي چې پریکړه وکړي او د ولس خبرې باید امارت اسلامي ومني. او هغه مشروع غوښتنې چې دا د نجونو مکتبونو دروازې دي، د نجونو د پوهنتون دروازې دي، د طبي نرسنګ دروازې دي، دوی باید دا خلاصې کړي. او د بلې خوا نه باید د دوی په دغو کړنو سره باید دا وطن د دغو جنګي جنایتکارانو څخه وژغورل شي، او چې تر څو موږ ته پاتې یو ښکلی تاریخي افغانستان شي. نو دا خپله تا مخکې یو یادونه وکړله چې د پښتنو هغه پر وړاندې د جنوساید چې روان ده، دا خو د هم فر په نامه باندې چې خپله د MI6 او MI5 جاسوس و، هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې
د دې یو شمیر د دې ستراتیژیستین کې تیروسنانو لخوا دا لیکل شوي چې دوی د میزکس مفهوم غړي وو چې موږ څنګه کولی شو اسلام بدنامه کړو او دا ستر ملت پښتون په افغانستان کې له منځه یوسو. دغه څه کړي چې په افغانستان کې خصوصا په دې 20 کالو کې حاکمې وي. ما پرون هم په یوې رسنۍ کې وویل او دا چې دغه په بهرنۍ هیوادو کې غونډې جوړوي، دا ټول هغه جنایات دي چې دغه ولس پر وړاندې کیږي. په دې کې زه ملامت دغه سپږې ورږې او دا ډمان نه کوم، په دې کې ملامت په خپله د ستر ملت پښتون ده. د دې لپاره که دا ملت یو لاسی وای، یو موټی وای، یو غږ وای، نه به په دې وطن کې دا بدبختي رامنځته کېدلې او نه به دغه بدبختي ته لمن وهل کېدله او نه به دغه هیواد کې دومره دغه ملت کړېدلی نه و، ځورېدلی به نه و، وژل شوی به نه و او بدې غمیزو سره به مخامخ شوی نه و. نو د دې لپاره زما غږ دا اوس هم په دې طالبانو باندې ده. دغه اوس 21مه پیړۍ ده. په دې 21مه پیړۍ کې دغه کړنې چې ته د اسلام شریعت تر نامه لاندې په افغانستان کې پلي کوي، اول خو د نجونو مکتبونو دروازه بندول، دغه د ملي شخصیتونو ته ځای نه ورکول او مسلکي افرادو ته په هیواد کې ځای نه ورکول، فني او سیاسي مشرتابه ته ځای نه ورکول او د ملي ګرایا رامنځته کول په هیواد کې چې نیوي دا وطن دغه بدبختۍ سره مخامخ ده او مخامخ کیږي. او زم دومره وایم که طالبان یا امارت اسلامي په دې شکل سره چې مونږ همیشه غږ کوو چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده، دا خو د دې معنا نه لري چې طالب ته هر کړنه د هیواد او د ولس د منلو وړ ده. مثلا اوس ته وګوره پرون په دې فیسبوکو کې لاندې باندې کېدله یو سپینګیری سړی دی او تنکي وړې پیغلې سره واده کوي او صادر یې هغه د جلې ټیکری لاس کې نیولی داسې کش کوي. طالبه په سترګو نه ګوري، دا خو جبري ودونه دي دغه د هغه سره کېږي. داسې منفي تبلیغات کې کېږي د جنکیو پر وړاندې چې هیڅ حد اندازه نه لري. حتی زه نه شرمېږم چې اوس هغه په خوله واخلم خبرې وکړم. تو اول په خپله دغه کورنۍ مسایل سم کړه، دا چې نن نړۍ ته په رسمیت نه پیژني او ستا سره تعامل نه کوي او تفاهم ته نه رسېږي، دغه کې خو په طالبه ته په خپله ملامت دی. سیاسي مرکې دي، سیاسي بحثونه دي په تلویزیون کې بند کړل، واړي د څه لپاره دي بند کړل؟ تا ولې دا د هېواد د دغه ولس څخه استقلالیت اخیستی دی او د یو انسان چې خدای پیدا کړی ازادي دنیا ته پیدا کړی دی. نو د دې لپاره اوس طالبان باید دا هڅې وکړي چې دغه ټولو ترخو شپو ورځو تجربې دوی لري چې دغه نظامونو چې په افغانستان کې څه کړي دي او دا ټول ته معلوم ده، دوی باید اوس هغه لوبې ترسره کړي چې نوره په دوی باندې نه نړیوال نه ولس نیوکې وکړي. نو د دې لپاره زما غږ بیا هم په دې ټولو ملي ګرایانو باندې دا ده که واقعا غواړي وطن دغه بدبختۍ څخه وژغوري، د ډلو ټپل څخه لاس واخلي، پښتونه یو وارې راپاڅه راجګ شه، د نظام د بهبود لپاره او د ملي یووالي لپاره کار وکړه، تر څو دغه استخباراتي ډلې ټپلې د استخباراتي غړو هغه ته د پردیو هیوادو دوی ته چا اجازه ورکړه چې افغانستان ته راشي او چا دوی واک ته ورسول. اوس د تاسف او شرم ځای ده چې د خالد پښتون په نامه باندې دا بې وجدانه باید د پښتون تخلص د خپل سر نه ایسته کړي. دا لار ده او د یو ماشوم درسته ده چې د ماشوم په دې جنایاتو کې لاس نه و، مګم وړوکی اوس خو مثلا همدغه جنایاتو ته همدغه ماشوم احمد مسعود که څه ده لاس وهي او دغه غونډې مغه په وسیله باندې جوړیږي او یو هغه پوځیه شکریه بارکزی و یو ورځ برخه کې واخسته، بله ورځ په دوی باندې نیوکې وکړي. دوی هم تجرید شوي دي، نفرین شوي دي، ټول پیژندلي دي، مګم په تعصب سره چې د ستر ملت پښتون د دوی پر وړاندې ډېر ناتوان او بیچاره ده او اکثریت و همدا د پښتنو په جامه کې پښتانه دي، د پښتنو په جامه کې د ستر ملت ملي خیانت کې لکه د کوزي پښتونخوا کې چې یو شمېر ډلې ټپلې جوړې شوي دي. نور څه نه لرم، نړۍ مننه، کور مو آباد.
راځه صاحب ډېره مننه کوم، ډېر تشکر، کور دې ودان بشي دې لوی. ما دغه اوس یو 2 دقیقې 3 دقیقې مخکې ماته یو ویډیو راغلی ده، غواړم تاسو یې وګورئ، دا زما لیدلي به هم تاسو وي، خو زه یې غواړم چې د دې دغه د لارې نه ساروان د لارې نه خپره کړم. د لکي مروت د جهاد د اعلان په باره کې دی. تاسو یې وګورئ چې دا خلک څه وایي او څومره ضرورت دی. زما په نظر باندې اوس پښتانه دغسې یو نقطې ته را رسېدلي چې دوه خبرې لري. دوه، یا به لوی افغانستان جوړوي او یا به ترنه خراسان جوړېږي. دا د انتخاب دی چې کوم یو مني. دا دې وګورئ. ما ملاتړ کړی در سره درېدلی ده، نوره یو نه در سره درېدلی. هغه سورک شو خادم چې پښتون ته مې دا ویلي دي په خیبر چې د وینې اخري قطره به تا سره زه تویم. ولې منظور پښتون سره زه ولې وینې اخري قطره تویم؟ د دې پښتون حقوقو خبره کړې ده. لکه دلته طریقې چې یو وړوکی ماشوم ورچیک شي، دی د پښتون حق خبره کوي، ته پسې به زه شاته کلاشنکوف کړم. یوه منظور پښتون ما ملاتړ کړی، در سره درېدلی ده، نوره یو نه در سره درېدلی. منظور پښتون ته مې دا ویلي دي په خیبر چې د وینې اخري قطره به تا سره زه تویم. ولې منظور پښتون سره زه ولې وینې اخري قطره تویم؟ د دې پښتون حقوقو خبره کړې ده. لکه دلته طریقې چې یو وړوکی ماشوم ورچیک شي، دی د پښتون حق خبره کوي، ته پسې به زه شاته کلاشنکوف کړم. دا د پښتنو خبرې دي او دا د پښتنو حالت دی. خلک دغه مرحلې ته را رسېدلي دي په پاکستان کې. ټولو پښتنو ملاتړ ته ضرورت دی. باید دغه نهضت ته، دغه حرکت ته ټول، څوک په قلم کولی شي، څوک په ژبه کولی شي، څوک هر طریقه چې څوک کولی شي د دې ملاتړ وکړي. دا ملاتړ پر ټولو پښتنو باندې نن فرض دی، فرض، او دا فرض باید څوک قضا نه کړي. خادم صاحب یوه خبره مې یاد نه ووتله، بخښنه غواړم. ګورئ دغه زمری یو پړانګ چې وږي شي خپل اولاد نه خوري. مګم زما غږ په دې ټولو پښتنو باندې ده چې دا څه جنایتونه چې په افغانستان کې وشول، 99% عامل د دغو ټولو جنایتونو د پښتنو له منځه وړل. او د دې دپاره که پښتون واقعا غواړي خپل راتلونکی نسل او دا ولس او دا هیواد لر و بر ووژني، د یو پښتون په نامه د نرشي میدان ته د راوځي، نړیوالو ته د ښکاره کړي چې دغه ستر ملت بیرته په دې هیواد کې واکمن کیږي او دا ملت د ټولې نړۍ سره په خپل وخت کې ډېرې ښې اړیکې لرلې د ټولو اقوامو سره. مګر اوس هغه سپکې ورکې، هغه ډمان را پیدا شوي دي د دغه ستر ملت پر وړاندې سپکې ورکې کوي. او دا پښتون ولې نشي کولی چې یو لاس او یو موټی شي دا ټولې ناروا بشري جنایتونو ټغر د هیواد څخه او د پښتون د لمنې څخه ټول کړي؟ مننه کوم. زما په نظر باندې خو دا دوستان شته، کریمزی صاحب شته، ګردیوال صاحب شته. زما په نظر باندې خو په فکري لحاظ پښتانه د پخوا نه ډېر یو بل ته نږدې دي او ډېر سخت متحد دي. او دغه ګوره که دا د اتحاد مسله نه وای، هیچا دا جرأت نشو کولی چې په یو متشدد تیت پرکه قوم یا ملت کې د جهاد غږ وکړي. نو خو بیا خپل ځان دار ته ورکاوه، څوک یې خوا کې درېده. مګر اوس د کلو نه خلک ورته را روان دي په ډېرو سختو لارو باندې. او ډېره ښکلې خبره پکې شوې چې په لکي مروت کې د پولیسو قومندانۍ د پاکستان د پولیس او پوستې موستې ټول د جهادیانو سره یو ځای شوي دي او خلکو ته د امنیت لارې ساتي چې خلک راشي د جهاد لپاره. پاکستان په ماتېدو دی، فقط د پښتنو یو ځای کېدل، د پښتنو قوي قوت. کریمزی صاحب راګرځم تاسو له اول خو درته ستړي مه شوی یم. او بله خبره دا چې دا پکول سره ډېر ښه ښکاري. نه پوهېږم چې د دې معنا نن څه ده. د پکول ورځ ده که څه ورته وایي جهاد روان دی، څنګه چل دی؟ زما خبرې دې مو اورېدې، د زادي صاحب خبرې دې مو اورېدې. نو ستا برداشت د دغه ټولو حالاتو نه چې ته هم پرې پوهېږې، لکه مخکې چې ما سرسري تبصره پرې وکړه چې څه را روان دي، څه کېږي.
څه برداشت لري د دغه حالاتو نه چې څه به وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او مشرانو او د مجلس ګډونوالو ته، زازی صاحب، ګډیوال صاحب، تاسو خادم صاحب، ټول ته احترامات. د موضوع په اړه خو تا یو ښایسته داسې تخنیکي ګزارش دغه کو شریک کړو د دوستانو سره. ولې یو تعداد بحثونه چې زمونږ غوږونو ته رارسېدلي دي او خپل مغزم پرې لږ په کار اچولي دي چې یو څه نتیجه ګیري مې ترې کړې ده. د افغانستان دغه داخلي او بیروني وضعیت دی چې داخل کې څه روان دي او بیرون څه روان دي د افغانستان په اړه باندې. ولې په دې دواړو بحثونو کې نړیوالو افغانستان مطلق حاشیې ته اچولی دی. که په داخل کې هم بحث کېږي، د داخلیانو هم داسې دا مسلط نظام د طالبانو چې دوی هم داسې یو وضعیت حالت ته رسېدلي دي چې د نړیوالو نه مایوسه دي، یعنې نړیوال ټولنه ورسره هېڅ نوع حمایت او همکاري نه لري. دا د هغوی خپل دلایل دي چې ولې ورسره همکاري نه لري، چې دوی دغه مخکې ځایي صاحب چې ورته اشاره وکړله چې د مکتبونو بندېدل دي او په نورو نړیوالو اصولو او معیارونو کې پوره سهم یا ونډه نه اخیستل دي. دغه خو هغه داخلي دغه د رابطه ده چې دوی د نړیوالو نه مایوسه شوي دي. او دغه بیرون چې کوم فعالیتونه روان دي، لکه دا تاسو چې دا د ویانا کې دا د څو کسو راټولېدلو ته اشاره وکړله، یا داسې نور کوم پراګنده حرکتونه چې دي، دیو کې هم د نړیوالو داسې کومه ځانګړې یا خاص توجه د دې د وجې نشته دی چې نړیوالو په ایجنډا کې لا تر اوسه پورې د افغانستان بحث نه دی شامل کړی. او دغه د طالبانو سره چې د دوحې دا کوم تړون شوی دی، نړیوال لا تر اوسه پورې دغه تړون تطبیق ته منتظر دي چې تر یو حده پورې طالبان ونه توانېدل په دې تېرو څو کلونو کې چې هغه موارد چې د دوی سره قرارداد شوي و هغه ترسره کړي. نو د دې د خاطره نړیوالو بیروني فعالینو ته هم لا څه خاص توجه نه ده ورکړې. ولې وضعیت په داخل د افغانستان کې دې حد ته رسېدلی دی چې څه په داخل کې او که بیرون دي، ټول باید سره لاس یو کې. حتی تر دې پورې تر غوږو هم رسېدلې ده چې طالبانو په مختلفو اشکالو باندې خپل استازي نړۍ کې خوارې کړي دي. حتی تر دې پورې چې د موجوده مسلط نظام ډېر یو مهم غړی برطانیې ته تللی دی، په لندن کې بعضې لیدنې کړي دي، قطر او دوبۍ او په دې ځایونو کې خو دوی روزمره دغه دي رفت آمد دی، دا مجالس ادامه لري. او دغه مخکې چې دوی دغه د سیاسونو د بازګشت کوم کمیسیون ته دا دنده سپارلې وه چې سیاسون راشي افغانستان ته، هغې هم څه چندان نتیجه ورنه کړله. اوس هماغه کمیسیون په دې هڅه کې دی چې د افغانستان نه بیرون د ځان لپاره د لابیګرۍ یو زمینه مساعده کړي. بله دغه موضوع چې ده دا د یوکرین موضوع، نړیوال قدرتونه چې کوم دي چې اوس موږ غټ نوم پکې د امریکې راځي او ورسره څنګ کې دغه روس او نور دغه قوي قوي هیوادونه دي چې چین دی او هند دی او دغه ځایونه، دوی اوس فعلا خو د یوکران په مسله باندې مصروفه دي. خو د یوکرین د معضلې د حل نه وروسته به دوی حتمي دغسې یو نړیوال سټیج باندې یو بل بحث په کار اچوي. نو اندازه ډېره داسې کېږي چې د دوی پسې به متصل د افغانستان موضوع رامنځته کېږي، چې دا د ټولو هیوادونو دپاره یو مشترک بحث دی او یو ریزرفي بحث دی. ځکه چې په تېرو 40 کلونو کې د افغانستان موضوع د نړیوالو دپاره د بحث نقطه وه. بله ورځ مې یو سروې لوستله چې هغه مشهور هیوادونه پکې دغه کېدل چې په نړۍ کې مطرح د بحث دي. نو د هغې د جملې نه یو افغانستان چې د جغرافیه د دغه نه پلوه خورکوټی دی، خو د نړیوالو دپاره د بحث یو مهمه موضوع ده. ځکه چې په دغه ځای کې ډېر لوی لوی قدرتونه وجنګېدل، وازمېړل شول او مات شول. نو د هیواد یو خپل سټیج په نړیوال سټیج کې مطرح کړی دی خپل موقف. نو د افغانستان دپاره اوس فعلا د عامو افغانانو، مخصوصا د لوستي افغانانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې څنګه یو باثباته او د ټولو د اعتماد وړ یو سیستم رامنځته شي. طالبان به امنیت په دغه کې سکتور کې کامیابي، او بیرون نه څوک د دوی دغه بدامني ته لمنه نه وي، په داخل کې د دوی اوس دغه د بدامنۍ دغه رازیږېدلی دی دا بحث چې
په خپله په دولتي ساختار کې هم د دوی ډیر زیات د فکر اختلاف رامنځته شوی دی، او هغه د فکر اختلاف هم داسې شکل بحث نه دی چې دوی په موقفونو یا په ماموریتونو باندې اختلاف نظر لري. د دوی سره دغه د مدني موضوعاتو باندې اختلافات رامنځته شوي دي، چې غټ او مهمه موضوع د ښځینه قشر محوه کول دي، یا د دې نظام یا په دولتي چارو کې د ونډې نه ورکولو په دغه باندې په دلیل باندې. نو اوس د عباس ستانکزی چې هغه بیانیه موږ واورېدله چې دوی د خپلو ملګرو سره کومه بیانیه دغه کړې، په هغې کې د ده غوښتنه د موقف او د مقام نه وه، د ده غوښتنه د نظام د سسټینیبلیټي یا د قوت وه، چې دا نظام تاسو داسې کوي چې په دې باندې هر قشر څه په داخل کې دي څه په بیرون کې دي دغه وکړي، اعتماد ولري. نو هماغه دلیل چې بیچاره کوچ ته مجبوره شو وطن یې ترک کړلو. نو بل دغه مهمه موضوع دا ده چې اوس دلته په ټورنټو کې یا په امریکا کې یا په اروپا کې دا د افغانانو د راټولېدلو یا د مختلفو ساختارونو رامنځته کول دي چې دوی پکې د افغانستان لپاره یو نو بحث لري. بهتر چانس دی که دا بحثونه سره هماهنګ شي او مشترک شي او یو ملي ایجنډا ولري. زه فکر کوم طالب هم دې اندازې ته رسېدلی دی چې اوس د دې خپل هغه سیاسي قشر چې د افغانستان نه بیرون دی دوی ته غوږ کېږدي او په بحث کې ورسره ګډون وکړي، او د دې ترڅنګ دغه د افغانستان نه چې کوم دا سیاسي قشر راوتلی دی دوی هم دغه شوق او علاقه لري چې په افغانستان په یو مشترکه ایجنډا باندې بحث وکړي. اوس که چېرته دا بحثونه په دغه شکل باندې را مطرح کېږي لکه چې په ویانا کې دغسې یو څو ستاسو په قول هغه لنډغران راټول شوي دي او دوی د افغانستان لپاره بحث کوي، دغه یو جز د افغانستان د بحث دی، ځکه په هغه ټولنه کې دغه خلک هم یو برخه د ژوند لري، کور لري، کلی لري، قوم لري، خو داسې نشي کېدی چې هغه موږ په کل باندې تمام. په افغانستان کې داسې اقوام شته دی چې هیڅ ټوپک نه پیژني، هیڅ د نظامي مبارزې سره شناخت نه لري. غټ مثال یې د هندوانو او د سیکانو دی چې هغه هیڅ په دې نظامي سکتور یا په جګړه ییز بحثونو کې مطرح د بحث نه، هغه امن پسنده خلک دي. بل د دې ترڅنګ دغسې مذهبي ډلې شته دی چې هغوی د علم او د قلم او د تحصیل سره شوق علاقه لري، د هغوی د تاریخي مبارزه دغه وه چې دوی په دغه ټولنه کې فکري انکشاف وکړي، نه دا چې نظامي تسلط او اقتدار ترلاسه کړي. او د وخت غوښتنه هم دا ده چې زمانې ته وګوري سړی او د افغانستان حالت ته وګوري. اوس د نړۍ جګړه په سپوږمکیو او په سټلایټ او په ټکنالوژي او په انټرنیټ باندې ده. د افغانانو سره دا بحث دی چې څنګه مکتب ته لاړ شي، څنګه خپل اولادونو باندې تحصیل وکړي. نو دا یو اړتیا د وخت ده چې باید په دې باندې افغانان دې ته کینی. خیر دی که د خپلو بعضې شخصي ګټو نه تیر شي او ملي ګټو ته توجه وکړي. بل دا د اقوامو ترمنځ دا بحث چې دی مخکې د دې نه به دا د سپانسر کېدل دا ژبني تعصبات دا زمونږ نیټیو یا زمونږ طبیعي بحث نه دی. دغه ټولنه په طول د تاریخ کې تاسو مشران په دې ښه پوهېږئ چې په طول د تاریخ کې دا د ژبنی بحث په افغانستان کې کله نو مطرح شوی چې دا پښتانه دي، دا تاجک دي، دا ازبک دي، ولې په دغه د انقلاب نه را په دې خواته یا د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ نه د ړنګېدلو نه را په دې خواته دا بحث د خارج نه سپانسر شولو او د دې لپاره شبکې په کار واچول شولې، د دې لپاره انویسټمنټ یې وشولې. زموږ سره ډېر نږدې او تاریخي او جغرافیوي همسایه چې هیڅ نوع تاریخي اختلاف موږ نه لرلو، ولې د هغوی او زموږ ترمنځ د اختلافات په دغه ژبني تعصباتو باندې رامنځته شول چې دای تاجک شو، دای پښتون شو، دای هزاره شو، دای ازبک او قیماق. نو د دغه ټول وضعیت تحلیل او د دغه ټول وضعیت ارزونه چې انسان وکړي او یو کامل او سالم عقل ولري، نو دا وخت دا ایجابوي چې باید په یو مشترک ټغر باندې دا ټول افغانان راټول شي او مشترک او ملي بحث وکړي چې الحمدلله دغه ځای کې په کاناډا کې اوس دغه سیاسي فکر لرونکي افغانان
اوس په دې هڅه کې چې داسې یو حرکت رامنځته کړي چې هغه بیلګه شي د نورې نړۍ کې چې کوم ځای کې افغانان میشت دي، چې هغوی مو کې دغسې بهیرونه په خپله سیمه کې شروع کړي او په نهایت کې دا پروسه د افغانستان د لوی جرګې باعث شي یو مشترکه ملي لویه جرګه په افغانستان کې دایر شي چې خپل دردونه پکې په خپله ژبه باندې بحث شي. نو اوس زه خبره را لنډوم، صرف دغه یو خواست دی زما د دوستانو نه چې دوستان دې په دې مسله باندې بحث واچوي چې څنګه موږ دغه داخلي اختلافات د یو وخته پورې د یو مودې پورې په یو غاړې ته کو او په ملي بحث باندې په ملي محور باندې بحث وکړو. که موږ یو مشترک پارلمان ولرو، یو مشترک نظام ولرو، نو موږ کولی شو چې دغه خپلې ستونزې خپل بحثونه په ځای د دې چې د خولې د لارې نه شور وکړو او د زازي صاحب په قول باندې دا د ورګو او سپږو په خولو باندې خپله ترجماني وکړو، نو دا به ښایي چې موږ به ملي تعینات کړي ملي استازي په سنا او په جرګه کې ولرو. نو د دغه په اساس باندې موږ کولی شو چې د خپل ملت ته د دې بحران د راوتلو نه یو ښایسته د حل لاره دغه کړو. ډېره مننه. رمزي صاحب ډېر تشکر کوم، ډېرې ښې جامع خبرې دې وکړې دا ټولو مسایلو باندې، او خصوصا دغه موضوع زما لپاره شخصا د علاقې وړ مسله ده چې د لوی جرګې موضوع تاسو ذکر یې وکړو چې په داخل د افغانستان کې د یوې لوی جرګې تشکیل او خدای وکړي چې دغسې یو حالاتو دپاره لاره همواره شي او اسلامي امارت هم یعنې دې خبرو ته ډډه کېږي چې دا ضرورت دی او دا یوازینۍ لار ده چې موږ افغانان یو بل پورې تړي. جرګه زموږ ډېر زوړ پخوانی 100 کلن یو دستور دی، زموږ عنعنه ده او موږ خپل ټول مشکلات په دې باندې حل کړي دي او افغانان په جهان کې یوازینی ملت دی چې د اساسي قوانینو نه بغیر، د پولیسي قوانینو نه بغیر، د عدلي قوانینو نه بغیر خپل ټول مشکلات د جرګو په وسیله باندې حل کړي دي او بیا د ابد دپاره حل پاتې شوي دي. او هغه فیصلې چې په جرګو کې شوي دي د هغې د ماتولو توان بیا چا سره نه وي. امیدوار یم چې دغسې یو کار وشي، خدای دغه حالاتو ته ورځ برابره کړي او دا به د افغانستان په خیر باندې وي. ګردیوال صاحب ته ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مهرباني. زمونږ د پروګرام هغه اخري خبرې خو هغه خو ته کوې. زه ستړی شوم. ستړی نو بس دا خبرې خو کوم، یو دوه خبرې کوم او لنډې کوم. مهرباني وکړه. د لوی او بخونکي خدای په نامه او د څاروان د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو او ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. داسې دی موږ او تاسې باید ډېر د یو بل ځای نه شروع وکړو. اگر چې د رازي صاحب او د کرمجي صاحب په خبرو کې ډېر داسې مهم ټکي دوی چې خبرې کولې ما چې فکر راغی په دې باندې زما دپاره زما په شان سړي 3 هفتې وخت پکار دی چې د دوی په دې ټکو باندې سړی ژور بحث وکړي. 3 هفتې زما که غواړئ چې په دې مسایلو باندې سړی رښتیا سر خلاص کړي او پې پوه شي. یو خو داسې چې موږ باید په بشپړه پیمانه سره ملي او نړیوال کړکېچونه او حالات ټول په یو دیګي کې راونه غورځوو او بیا داسې یو شی راوباسو چې زموږ په طبع برابري. دا چې نړیوال څه کوي موږ ته معلومه ده، دا چې زموږ په وطن کې او هیواد کې ګروپونه په دې 4 یا 15 لسیزو کې څه وکړه، موږ او تاسې په دې 50 کاله چې څه تېر شوي دي عیني شاهدان یو، موږ ته پته ده، معلوم دي راته. ګاونډیانو موږ سره څه وکړه، نړیوالو موږ سره څه وکړه، دا هم راته معلوم دی. ښه که لږ هم دی سړی داسې یو فکر وکړي چې د ګاونډیانو دا حالات هم راته معلوم دی. په افغانستان کې دا کمې ربړې او قصې چې تېرې شوې دا هم موږ وازمایل.
نړیوالم چې کم نخرې پخرې موږ سره په کومه پیمانه وکړې دا هم راته معلومې دي. اصلي خبره دا ده چې موږ د ولس په حیث باندې د ملت په حیث اوس چېرته یو. دا خو موږ معلوم شو. موږ خپل تکلیف باید په خپله موږ خپل ځان دپاره جوت کو او څرګند کو واضح کو. موږ دا نه دی کړی. موږ ټول عمر په دې تمه یو چې ګاونډیان په موږ کې ګوتې وایي، نړیوال په موږ کې ګوتې وایي او موږ نه پرېږدي دې ته. په دې به هم سړی تر یو حده پورې باور وکړي چې رښتیا موږ نه پرېږدي. خو دا خو موږ ته 50 کاله پخوا هم پته وه چې پردو موږ کې ګوتې وهلې. نو په دې 50 کاله کې دا اوس چې تېر شو، اوس هم موږ ته پته نشته چې موږ په دې پوه چې موږ پردي پال خلک نه یو. دا موږ ټول واړه ماشومان ځوانان هلکان چې سره په مکتب کې نه دي، چې هغه په درمندونو او په ډاګونو کې هغه موږ ورته ډکې او کچکې او ډانګې وې او لوبه کوي، هغه دا نارې وایي چې پښتانه یې چاته سر نه دی ټیټ کړی او ټول عمر خپل دښمن وهلی دی. ښه په دې باندې ځوانان چې مکتب کې نه دي هغه هم په دې باندې پوهېږي. په اوسني وخت کې موږ او تاسو له پکار دی چې خپل کورنی کار ترسره کړو. کورنی کار زموږ دا دی چې موږ د افغانستان د اوسني حالات نه او د افغانستان د راتلونکي دپاره اقلا پر یو 15 ټکو باندې هغه چې هر شی وي او د خلکو پې راځئ دا جوت کړو. هغه که زموږ او ستاسې د دې وطن تاریخي رسالت دی، هغه که زموږ او ستاسې ملي هویت دی، او هغه که زموږ او ستاسې بشپړه جغرافیه ده او په دې وطن کې د دې خلکو د اوسېدلو د اوس او راتلونکي دپاره یو ذمهوار سوچ، فکر، پروګرام، پلان او پروژې دي. دا باید د ملت په خپله د اوسني حالاتو او د راتلونکي دپاره اقلا د ځان سره مطرح کړي. که څوک دا نشي کولی د مثال په توګه، نو معنا دا چې دی خو په خپله د دې جوګه نه دی چې د دې خپل ولس د بنسټیزې ابادۍ او ترقۍ دپاره اقلا یو فکر هم نه لري. هغه به په خپل ځای کې خو دا نور څوک چې غټې غټې چغې وایي او اوږدې او وړې نارې وایي د مثال په توګه، او هغه نارې هم داسې نارې وایي چې دی په خپله نه وایي بلکې د بل چا په اوږو شور راځي او دا نارې وایي. دې شی موږ ته دا چې ثابته کړله چې څوک هم د پردیو په اوږو راغلی هغه بیرته تللی دی او دې شی افغانستان بنسټیز ډول باندې وران کړ. موږ دا نور نه غواړو. موږ افغانستان د خپلو افغانانو دپاره جوړول غواړو. موږ اوس په دې کې چې موږ هغه افغانان څوک دي خوار یو دی. دا ما چې ته ویل چې اصل کې په دې 4-15 لسیزو کې موږ خپل او پردی وپېژاند. او که ستاسو خیالي د ساروان په پروګرام کې موږ او تاسو په دې پروګرامونو کې بار بار وویله چې موږ باید زیاتې خپل داخلي او بهرني دښمنان په ګوته کړو. که موږ په ډېرې غټې خبرې د نړیوال سیاست کوو او په ملي کچه باندې په خپله چې زموږ په کلي کې زموږ په وطن کې کوم غوبل جوړ دی او هغه دښمنان چې ګوتې وایي موږ هغه نشو بربنډولی، موږ هغه نشو په ګوته کولی. نو بیا د نړیوالو سټیجونو ته دانګل او ختل دا خو ډېر خواري غواړي او دا نړیوالو سټیجونو ته ختل خواري نه غواړي، آسان کار دی. په دې باندې راجو صاحب سره کله زه ډېر بحثونه کوم او دلته هم ګمان کوم یادونه ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو باید اقلا د خپل وطن د بنسټیزې ابادۍ او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې اقلا د یو 15 ټکو ډانچه ولرو. دې باندې باید زموږ د ستاسو اتفاق راشي. د چا چې په افغانستان اتفاق نه راځي، د چا چې په د افغانستان کې د اوسېدلو قومونو ملتونو په ملي هویت اعتبار نه راځي، د دوی په ارزښتونو باندې اعتبار نه راځي، د دوی په دا 15,000 کاله خو د یو ملت که د نورم زموږ سره هر چا 2,000 نه نیولې تر 3,000 او که 200 کاله وخت تېر کړی دی، خو بیا هم د دې ملت یو برخه ده. هغوی سره په شریکه باندې نن په دې نشو قانع کېدلی چې زموږ پلرونو او نیکونو دلته قرباني ورکړې، سرښندنې کړي دي او د دغه سرښندنو په بنیاد باندې موږ ذمهوار یو چې څوک د افغانستان په دې جغرافیه کې اوسېږي.
منګ باید د دند او ذمہواري په غاړه واخلو چې د خپل جغرافیه او د خپل ارزښتونو د ساتلو لپاره عقلاً په یوه خوله شو. څوک هم چې نه په خوله کېږي په دې باید پوه شي، که نه پوهېږي موږ او تاسو باید پوهېږو چې دا پردي پال دی. موږ د پردیو دپاره افغانستان نه غواړو، موږ د خپل ځان دپاره افغانستان غواړو. په دې پوهېدل پکار دی. دا ژمنه کول پکار دی. هغه ژمنه چې په کم قیمت باندې وي د دې ملت او د خلکو سره ځکه په دې اوسني حساس وخت کې پکار ده چې افغانستان نو د پردي پالو او د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې د خاطر نه داسې یو ځای ته رسېدلی چې موږ او تاسې او افغانستان په بشپړه پیمانه د کمرګي څنډې ته ورنږدې شوي. نو که لږه دیکه چا ورکړه دا بیا ولیږي د دې ګړنګ. نو بیا راختلی 80 کاله 100 کاله او 1.5 کاله به انتظار وباسي چې تا به جوړ. دا نه ده پکار. د همدې خاطره په ټولو دا غږ دی. د کریمزي صاحب په خبرو کې بعضې خبرې وي چې ما ته چې په دې ډېر بحث پکار دی. هغه وړې او غټې ډلې ټپلې چې خپل ځان یې تعریف کړی دی، د افغانستان ګڼي، د افغانستان د ارزښتونو یو برخه یې خپله کړې ده. موږ ورسره راځئ چې د ساروان د پروګرام لاندې په ټولو باندې غږ وکړو چې خپل منشورونه، خپلې ډلې، خپلې ټپلې او خپل ارزښتونه چې کوم د سره دي، راځئ چې د 1 یا 2 او 3 پروګرامونو په چوکاټ کې د یو بل سره بدل را بدل کو او اتفاق پې وکړو او راځئ چې په شریکه باندې د دې خپل وطن د بنسټیزې آبادۍ دپاره یو موټی او یو غږ او یو ناره شو. دا د وخت ضرورت دی. چاټي په نړیوال سیاستونو باندې غټ جوړ بحثونه کول او هلته کول، دا به ټول مري. دا د عربو په سرلی څه شو؟ دا خو هم خلکو ډېر ویل د عربو په سرلی دی او دا به کېږي او هغه به کېږي. موږ همیشه د همدې څاروان د پروګرام د لارې نه ویلي دي چې اصل کې 20مه پیړۍ کې موږ ډېر تندکونه وخوړله، بیا دغه تندکونو ښکار باید نه شو. موږ هم باید زیاتې را بیدار شو. د دې د خاطره چې موږ را بیدارېږو، بلکې دا مخکې چې ما 2-3 ټکي وویله، په دې باندې اتفاق پکار دی. پکار ده چې اتفاق وکړو. ضرور او مهم دی دا دواړه. که په دې باندې که غواړې چې د افغانستان راتلونکي په مقابل کې ذمه وار یاست او همدا موږ او تاسو ګورئ ذمه وار یو، بل څوک نشته چې راځي به او ما ته به وایي چې تاسو کښېنئ موږ دله د افغانستان جوړو. څوک چې موږ له جوړې هغې د خپل ګټو دپاره جوړې، دا څنګه چې راغلي بیرته لاړې بیا به هم ځي. خو موږ او تاسو خو دا وطن دی، موږ یې چېرته هم نه ځو. زموږ نیکونه هم همدلته خښ دي، زموږ غور نیکونه هم همدلته خښ دي او موږ هم په همدغه ځای کې ښخېږو. دا زموږ وطن دی، هیڅ امکان نه لري. نو د دې د خاطر نه طالبانو ته همدا ویل پکار دي چې هغوی زیاتي باید اقلا د بعضې فرصتونو موقعګانې چې ورته نن په لاس ورغلي د دې نه اعظمي استفاده وکړي. که وی نه کړ، دو خو یوه دوره تېره کړې ده او هغه که د بامیان د بوتانو ورانولو او که هغه راډو، کمپیوټر او تلویزیون ځمکې ته رابغولو، دا قصو ورته فایده ونه کړه. اوس خو د خپله مغه پکې دې باندې بیا هغه وخت راځي او دا فرصت ګورې بیا ځان له د پښتون او اسلام په معنا نه، دا د پښتنو په معنا تمامیږي. او هغه دا دی چې پښتون په سلو کې طالب په سلو کې 80% پښتون دی. نو سبا له به خلک وایي دا شی پښتنو خراب کړ. نو اسلام هم خراب شو او پښتانه هم تباه شو او دا ځای نه ده پکار. دې ته د پای ټکی ایښودل پکار دی. د همدې خاطره بعضې ملګرو اشاره وکړه چې اصل کې په دې جګړه کې د پښتنو هغه جنوساید هم شامل دی او دا ډېر ظلم دی. په دې دنیا ګناه، په دې دنیا جرم، خیانت او په هغې دنیا ګناه ده او دا بالکل نه ده پکار. خدای هم ژوندي لره. ډېره مننه ګردیوال صاحب، الله دې ژوندی لره. ډېره ښه تبصره ده. واقعیت هم دا دی چې په پښتنو باندې هلته هم ظلم، دلته هم ظلم. دلته پې مکتب تړي، هلته پې ښار او کلی او دوکان پې ورانوي او ووژني. دا یو جنوساید دی، دا د پښتنو نسل وژنه ده او دې دپاره ډېر ضرور کار دی. زموږ د پروګرام خپرونه لکه چې وخت یې پوره دی، یو دقیقه لا لرو. خادم صاحب یوه خبره غواړم، بخښنه غواړم چې وکړم. مهرباني وکړه. ما پرون کابل ورځ په یوه مرکه په تلویزیون کې د فیسبوک کې واورېدله، یوه پیغله جلۍ وه چې یو چا پوښتنه ترې وکړله دا شعر یې لږ څه مشکل ده، زه به یې درته ووایم. هغې ویل چې شمله پکې د سپو په سر، پښتو پکې لغړه ده، پښتون پکې قتلېږي او واکدار د کلي ډم دی. ګورې تاسې
یوې خبرې ته باید موږ متوجه شو چې دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شو، خصوصا دا 20 کاله وروسته، دغه شورای نظار د مقاومتیان دي، جمعیت و پسې دوستم و، محقق و، خلیلي و، عطا محمد نور، دا څه ډلې ټپلې ټول ته نومونه معلوم دي. دا هماغه سپږې ورکې ډمان و چې دا وطن د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړو. زما غږ پر طالبانو، په دې ستر ملت پښتون او په ټولو ملي ګرایانو باندې چې افغانستان د ملي ګټو لپاره ژمن دي او غواړي چې په افغانستان کې یو ملي نظام، ملي حکومت رامنځته شي، سر لنن نه دي د همدغه څوم پروګرام خپرونې له لارې په دوی باندې غږ کوم. ستا د ایمیل ادرس ټول ته معلوم ده، د ټلیفون شمیره د ټول ته معلوم ده، ټول باید تاسو سره اړیکې ونیسي چې موږ پر دغه ولس، پر دغه هیواد او په دې ستر ملت پښتنو باندې دا غږ وکړو چې د دغو سپږو ورږو ډمانو څخه د ژغورلو یوازینۍ لار چې ده هغه دا ده چې دا ټول ملت باید سره واحد شي. مننه. ډېر تشکر کوم. زازا صاحب ډېر ښه وړاندیز دی، ګردیوال صاحب ډېرې ښې خبرې وړاندیزونه ډېرې ښکلې خبرې وکړې او کریمزي صاحب هم په خپلو خبرو کې ډېر ښایسته وړاندیزونه وکړل. زه د ټولو سره طرفدار یم، زه یې تاییدوم. خو زما تحلیل داسې دی چې دا زمونږ په خلکو کې په عمومي صورت باندې د سیاسي مبارزې او څه ورته وایي د مسلحانه مبارزې په توپیر باندې ډېر خلک نه پوهېږي. خلکو نه دا شی ورک شوی دی چې اوس سیاسي مبارزه او مسلحانه مبارزه، خلک په دې عقیده نه لري چې یو قطره او یو ذرې نه غر جوړېږي او د قطرو نه سیلابونه جوړېدی شي. خلک په دې باندې عقیده نه لري. هر سړی عاجله نتیجه غواړي. خلک داسې توقع لري چې یاره دغلته ساروان چلیږي نو ساروان سره به لښکر وي او ساروان به تیارې هم لري او ټانکونه به هم لري، دی دې راشي دا کابل دې موږ ته ونیسي او جوړ دي کړي راته. داسې نه ده خبره. ټولو باندې زما هم دا غږ دی چې ورونه دا خبره داسې نه ده. دا قوت په هغه وخت تشکیل کېدی شي چې لکه زنځیر غوندې دا کړۍ یو د بل پورې وتړل شي. موږ 3.5 کاله 3 کاله د دغه هدف لپاره خوارۍ وکړې، خبرې مو وکړې، تبصرې پرې وشوې، بلو شو ډېره کمه نتیجه ترې موږ اخیستې ده. هغه نتیجه هم ترې اخیستې چې هغه زموږ د توقع نه ډېره راښکته وه. خو زموږ توقع داسې نه ده. صحیح ده، زموږ پلویان په افغانستان کې زښت ډېر دي، بې اندازې زیات دي. خیر اوس خو شرایط بد دي، څوک خوځېدلی شي چې دا وخوځېږي نشي دی بیا دوباره یا دې وژني یا دې بندي کوي یا یو څه یا یو بل څه. دا خبرې ټولې بندې شوې دي. مګر بیا هم یو تحرک خو پکار دی که نه، یو څه خو پکار دی. اقلا د خولې خبرې خو خلک کولی شي دا خو دې وکړي. ټوله د الله مل شي. خادم صاحب صاحب یو شی په اخر کې د چاروان پروګرام چې په دې 3 کاله کې هم تر یو حده پورې یو شعور بعضې ملګرو له ورکړی دی، موږ ته پته ده دا به ډېر نه وي، خو دا شعور هغه شعور دی چې په دې باندې موږ او تاسې یو بنسټ جوړولی شو. دغه بنسټ جوړونه په اصل کې آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی او په سیاست کې دغه د خلکو د ذهنونو او فکرونو د بیدارۍ نوښت او ابتکار دنده ذمواري ډېر ګران کار دی. ټوپک خو راواخله یا به څوک ولي یا به تا څوک ولي، خو ته چې یو څوک چې په یو کورنۍ کې 40 کاله زېږېدلی او هغه د ډېر یو غیر ډیموکراټیک کورنۍ کې رالوی شوی او ډېر مذهبي دی یا ډېر بل فکر والا دی او هغه ته اوس په 1 کال یا 2 کال کې د هغه نه دا د 10 کالو تربیه او فکر او نظر بلې خواته او مثبت اړخ ته اړې، دا ګران کار دی. اقلا 15 کاله تر 10 پورې لازم دی چې په دوی کې مثبت بدلون او نوښت ته لاره هواره شي. دا به موږ کوو، دا لاره ده، بله لار نشته. او خلکو ته هم د څاروان د پروګرام لاندې وو چې وخت مه ضایع کوئ. که غواړئ او رښتیا د دې وطن ذموار خلک یاستئ، مهرباني وکئ د هغو ډلو ټپلو سره نږدې شئ چې تاسو اقلا پکې خپل افغانستان او خپل وطن وینئ. بله لاره نشته. بانې مه کوئ او دوکې مه کوئ. الله مو مل شه. الله دې د ټولو مل شي. خپلو ښاغلو لیدونکو سره خدای پاماني کوو. تر بلې اونۍ پورې که ژوند باقي وو الله توفیق راکړه بیا ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو ټول مخامخه ښه ورځ، ښه شپه، ښه صحت او ښادي او خوشحالي غواړم. الله السلام علیکم. خدای پامان.